د مانځه نه بعد مسنون اذکار. او د مسنون معنی دا چې کوم چې په سنتو کې راغلي دي، یعنی دا هغه اذکار نه دي چې د ځان نه جوړ کړی شوي، نه دا د بزرګانو نه بې دلیله رانقل شوي، او نه دا د تجربو خبرې دي. دا هغه اذکار دي چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه رانقل دي. د مانځه نه بعد اذکار. د مانځه نه بعد دا خبره یاده کړئ چې هر غټ عبادت کله ختم شي نو د هغې په اخره کې شریعت دا طریقه ښوولې دی چې الله به یادوي. لکه د حج په مسایلو کې قرآن کې الله ذکر کړي دي، نو وایي چې کله تاسو فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله، کله چې تاسو د حج اعمال ختم کړئ نو بیا الله یاد کړئ. او د مانځه نه بعد الله یادول. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا خپل ژوند تیر کو او آخري ورځې وي او دعوت عام شو، نو الله ورته وایي چې کله مکه فتح شي او د الله له طرف نه مرسته راشي او خلک جوق در چوق په اسلام کې ننوځي، نو فسبح بحمد ربک واستغفره، نو د الله پاکی وایه، د الله حمد وایه، د الله نه بخښنه غواړه. یو غټ عبادت سره ته ورسېد نو د هغې په اخره کې الله یادول. الله ولې یادولی کېږي؟ د دې دپاره چې الله دا عبادت قبول کړي. بله دا چې که د عبادت کې څه کمی زیاتی شوی نو چې هغه الله معاف کړي. او دې ته د هغه سړي توجه ډېرې څوک چې په خپل عبادت باندې یریږي چې زما د عبادت به الله قبول کړي او که نه. اوس چې د کور نه راغلی په دې نیت چې زما صرف کار څه دی؟ مونځ کول دي، الله به قبلوي نه، هغه دغه اذکارو ته به توجه هم نه ورکړي، ځکه چې هغوی زما عبادت پوره دی او الله قبول کړی دی. نو دا اذکار هغه اذکار دي چې دې سره د مانځه کې څه کمی راغلی هغه به هم الله پوره کوي، بخښنه درته کوي، او د عبادت د قبلېدو امید ډېر شي، ځکه چې تا هغه عبادت نه بعد بیا د الله را یاد کړو او الله ته دې عاجزي وکړه. د الله یادول د الله ته عاجزي کول دي. او په دې اذکارو سره رب العالمین د بندې حفاظت کوي. دا نن سبا چې د اکثر دا خلک په وظیفو پسې ګرځي، او څوک وایي ژوند مې تنګ دی، او څوک وایي لنډ دی، او څوک وایي جادو دی، او څوک وایي بد نظر دی، بیماریانې او غمونه. نو یو غټه خبره چې د هغې د لاسه موږ خراب شوي هغه ده چې د مانځه نه بعد موږ اذکار نه کوو. مانځه نه بعد د دې اذکارو اهتمام موږ نه کوو، دا حقیقت دی. او که کوي یو دوه درې دي چې په هغې زموږ ژبه هسې عادت شوې ده، هغې ته زموږ توجه نه. ګوره ذکر ویل په دوه قسمه، یو په ژبه باندې عادت شوی، یعنی نه دی په ما نه پوهېږي، نه ورته پته شته چې زه څه وایم، خو دې ټایم کې دا ویل پکار دي. یو هغه ذکر چې انسان ورته توجه وي چې زه څه وایم، دې دواړو کې فرق دی. نو موږ هغه یو څه ووایو، لکه مثال کې استغفر الله استغفر الله ومن انت السلام ومنک السلام تبارک الله، بس مخ له لاسونه راوځو ورځه وځه که وایو به کې هم دغه یو ذکر دوه دي، هغې ته هم توجه نه، ځکه چې دا یو عادتي ګرځېدلی چې دی کله دی ووایي السلام علیکم ورحمة الله، یو په ژبه یې دا راشي، نه یې د معنی نه ځان خبروي، نه ورته توجه ساتي. په دغه ټیم کې هم سوچ دی چې اوس دا ذکر زر ووایم چې بس یو منډه ووایم او یا ډایرکټ سنتو ته ودرېږم. نو موږ غافل یو د دې اذکارو، ځکه ژوند کې زموږ مسلې دي. په دې سره الله رب العزت د بندګانو حفاظت کوي چې کله هغه اذکار 15 وخته وایي، چې بیا ورسره د سحر ماښام اذکار وایي. نو تاسو سوچ وکړئ چې دا بنده به څنګه د الله په حفاظت کړي. بله مسله دې سره اهم هغه دا ده چې دا اذکار لازم نه دي چې ته په جومات کې ووایې. یو سړي مونځ ختم کو ووتو بهر ته،
بهر هم ویلی شي، په لاره هم ویلی شي، کور کې هم ویلی شي. خو جومات کې ویل په دې غوره دي چې سړي توجه په هغه ټیم برابري. او دا جومات داسې ځای دی چې دلته یو ایماني او روحاني یو فضا جوړه شوي چې بهی کې سړي له دا ذکر او اذکار او د تلاوتونه او د منځونو دعاګانې سړي له مزه ورکوي. نو غوره په دې دی. نور دا نه چې د الله عظیم به ته په جومات کې وایي، یو سړی دی د هغه کار دی. مونځ چې وکړي هسې دومره ټیم نشته چې هغه کښېني او اذکار ووایي، هغه دې په لاره ووایي، هغه دې دوکان کې ووایي، هغه دې په کور کې ووایي، هېڅ خبره نه ده. بله مسله دلته دا ده چې اذکار الله یادول چې کلم د دې ځای خاص کېږي چې یعنې د فلاني کار نه بعد به داسې وی، یا عادت خاص کېږي شمار چې دومره پیرې به وی، دې باندې به دلیل پکاري. بیا یو خو عام ذکر دی الله یادول، هر ټیم چې دی الله یاد کو، چې څومره دی یاد کو، په دې تا نه څوک دلیل نه غواړي، ځکه چې الله عام قرآن کې ویلي دي چې ما یاد کوي او ښه ډېر مې یاد کوي. ماښام یې یادوه، مازدیګر یې یادوه، سهار یې یادوه، د شپې یې یادوه، چې څومره یادې یادوه. خو چې کله دې ما ته ووایي چې د پلاني کار نه بعد به دا ذکر وی او دومره پیرې به وی او په دې طریقې سره به وی، بیا به نه زه دلیل غواړم. ځکه چې دلته ته کیفیت هم خاص کې، مکان هم خاص کې او زمان هم خاص کې. یعنی زمانه دې راته موښوه، کیفیت دې راته موښو او ځای دې راته موښو. نو د دې دپاره اوس څه پکار دی؟ دلیل پکار دی. مانځه نه بعد چې کوم اذکار دي هغه اذکار به ویلی کېږي چې کله ته داسې وایي چې مانځه نه بعد اذکار به چې کوم په شریعت کې راغلی دي. عام ځان له اذکار وایي، خو هغې کې تاسو څوک جګړه نه کوي، نه څوک اختلاف کوي په هغې کې. مانځه نه بعد اذکار کم یو به وی، نو بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته واپس کېږي. قرآن کې الله سبحانه وتعالی عامه خبره کړې ده، لکه یو ځای کې الله رب العزت دا خبره کړې ده چې الله یادوي د سحر او ماښام کې و ادبار السجود او په سجدو پسې وروسته. دا په سجدو پسې وروسته الله یادول، دې کې باید د مفسرینو اقوال دي چې دې څه مطلب دی. یو قول دا دی چې د مانځه نه بعد دغه اذکار دي چې تا سجدې ولګولې الله ته، نو اوس الله یاد که. دغه م الله یادولو، نو اوس اذکار دا د الله یادول به بل قسم دی. ګور د الله د یادولو اقسام دي، طریقې دي. یو طریقه هو نه د الله د یادول، دا مونږ چې مونځ کوو که دا مونږ الله یادو، دا هم ذکر دی. او په ژبه ته ذکر جاري ساتي، سبحان الله و الحمدلله، دا هم ذکر، دا هم الله یادول دی. اصل کې د بنده دا دینداري او عبادت دا ټول د الله ذکر دی، الله یادول دی. څه چې مونږ کوو الله یادو. لکه دلته اوس مونږ د راجمع کېدل او د درس ته کېناسته او زما د بیانول، دا مونږ الله یادو، ځکه چې هغه الله دپاره ناست شو او د هغه دین زده کوو او د هغه خبره کوو، د هغه د پیغمبر خبره کوو، هم الله یادو که. نو دا هم د الله یادول دي. اولنی ذکر یې راوړی دی د حدیث په صحیح بخاري کې دی، په صحیح مسلم کې هم دی، امام ابو داود، امام نسائی هم راوړی. عبدالله بن عباس وی كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. ما به د نبی صلی الله علیه وسلم د مانځه پوره کېدل په الله اکبر ویلو سره پیژندو. دلته ډېرې مسلې دي، یو نه ده. اولنۍ مسله، عبدالله بن عباس ولې دا خبره کوي چې ما به په تکبیر سره ما ته پته ولګېدی چې مونځ ختم شو، ځکه چې هغه به شاته ولاړو ماشوم او مخکې صفونو کې به مشران. نو هغه ته به که د سلام دا آواز واضح رانغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، لکه د آخري صفونو کې دی، نو چې کله به جومات الله اکبر ووایي، نو ده ته به پته ولګېدی چې مونځ ختم شوی دی. مسله دلته هغه دا ده چې د مانځه نه بعد به الله اکبر وی که استغفر الله به. دا برته انشاءالله پر دویم حدیث کې واضح کوو، ځکه دویم حدیث وی به خبره پوره.
خو ګوره دلته دا نه دي ویلي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مانځه نه فارغه کېدل به ما په دې پېژندو چې په کوپړۍ به یې لاس کېښو په تندي او یا حیو یا حیو به وي یا بل قیوم یا قیوم دا به دی ونه وي. دا ذکر د زموږ په دې معاشره کې عام شوی دی او بعض حضرات بې علمه حضرات خلکو ته ښیي چې په تندي به لاس کېدی او بیا په کې بعض یا حی وي او بعض کسې بل څه وي یا قوي رب زدني علما لکه اختلاف پکې دی بیا د هغوی پکې هم اختلاف دی چې کوم ذکر دی دا بې دلیله دی دا بې دلیله دی وی الله یادو نو د پیغمبر څه یاد کړي دي دوه طریقې دي مقصد الله یادې تم د خپلو بزرګانو په طریقه بل طرف ته الله یادول دي د پیغمبر په طریقه فرق دی دی کې او چې څوک په دې نه پوهېږي نو دی بیا څه ووایم که اوس څه هم کېدای شي خفه شي یعنې د پیغمبر طریقه پرېږده ما ته چې دا پلاني ویلي دي نه د پیغمبر نه اذکار را نقل دي د ځان نه اذکارو ته پکې ضرورت نشته الحمدلله وی دې سره جي ذهن تیزیږي زه هم دې سره ذهن کمزوری کېږي زه کله چې ذهن تیز شي نو هغه د الله او د الله د پیغمبر خبره اوري او ذهن چې کله ګډوډ شي نو دی بیا په تاویلو ماویلو کې پروت وي په دې دلیل نشته صرف ما د یو صاحب او د هغه هم نوم نه علم ډېر مشهور مولا د دغه انډیا او پاکستان او په دغه علاقو باندې پخوا تېر شوی دی هغه دا خبره کړې ده او دی ویلي و چې دا زما تجربه ده چې څوک داسې وکړي دا کار کېږي ګوره په دې کې حرج نشته که یو عالم خپله تجربه ذکر کړي خو تجربه په هغه ځایونو کې چې هلته څه اذکار نه دي راغلي لکه مثال اوس داسې لکه یو سړی دا وایي چېرې زما تجربه دا ده چې څوک آیت الکرسي لس پیرې ووایي د پلاني بیمارۍ دپاره نو انشاءالله الله وله شفا ورکوي وایي تجربه ده په خپله وایي تجربه ده داسې نه وایي چې دا د شریعت مسله ده نو دې کې څه حرج نشته څه حرج پکې شته نه هېڅ نشته تا ته وایي لس پیرې ده آیت الکرسي آیت الکرسي قرآن دی او قرآن ویلو سره دمول دا شریعت نه ثابت دي خو هغه تا ته خپله تجربه وایي چې لس پیرې داسې وکړي نو دا کېږي یعنې ما سره شوي دي څو څو پیرې صحیح ده هېڅ خبره نه خو زما تجربه دا دی چې مانځه نه بعد دا نه دې کې تجربه خپله لرې که موږ سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه اذکار دي او که بل پرسته چاته نسخه ښیې د دماغو د تیزېدو نو خو بل ټیم کې دې ووایي که نه ته ورته داسې ووایه چې د دماغو د تیزېدو ما دا تجربه کړې ده چې څوک دا ذکر وایي دا ذکر وایي دا ذکر وایي دا کار کېږي بله مسله مجرد د الله نوم اخسته دې څه مطلب دی یعنی یا قوي یا قوي یا قوي نو ته قوي ته څه وې یا صرف قیوم وایه یا صرف چې د الله نوم الحی وایه دا شریعت خو دې اذکار مونږ ته نه دي ښولي چېرته یعنې څوک دې ما ته وښیي دا ګز او دا میدان ښه صفا پټه پناه خبره دا ګز او دا میدان دوه خبرې دې څوک ما ته وښیي تاسو معلومات وکړئ که تاسو ته هم څوک معلومي نو ماله به دلیل راوړئ دوه یو د مانځه نه بعد په تندي لاس ایښوده یا قوي یا قوي ویل د دې دلیل به راوړئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یا ځه ګنجایش به وکړو د صحابه کرامو نه راوړو یا صحابه کرامو پورې د ګرانه ده د دې څلورو امامانو کې د یو نه راوړئ او دویم په دې به دلیل راوړئ چې شریعت کې داسې ذکر شته چې د الله نوم دومره پیرې اله صرف نوم یې اله لکه هسې ناسې قوي 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 یا قیوم یا قیوم الحی 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 دې باندې به ماله داسې دلیل راوړي چې دا ذکر شته شریعت کې چې الله یادې مقصد د الله راضي کول دي که نه یعنې دا زمونږ ګمان دی ګوره په ټولو باندې که هغه بدعتي دی او که هغه سني دی په سنت طریقه روان دی خو په دواړو زمونږ دا ګمان دی چې دوی چې دا ذکر کوي دوی الله راضي کول غواړي
بدعتیان هم ګوره د اذکار دې دپاره نه کوي چې شیطان راضي کوي. څه کوي؟ الله راضي کوي. ښه دا صوفیان چې هو هو کوي، یعنې لمنډ هغوی د الله هغه نوم پکې مختصر کړی دی. اوس څه به الله 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 کې یو هو هو وایه، دی هو هو سره هم ګوره دی الله راضي کوي، الله سره دشمني نه کوي. خو د الله د راضي کولو د قانون یاد کړه. الله راضي کیږي په هغه طریقې سره کومه طریقه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښوولې ده. د ځان نه طریقې ته نشي راویستی چې الله زه په دې راضي کوم. حاجیان چې حج لځي څه دپاره ځي؟ الله راضي کولو لپاره. ها داسې به پکې لکه خو هغه به لګي چېر ریاکارۍ لځي، اذکار چې څوک ښایي چاته ځان ښایي، خو نور به مسلمانانو باندې به ښه ګمان ساتي. او که موږ داسې وکړو دا حج چې دی یو کال کې یو دی، ګڼه هم ډېره یو ګرمي هم ډېرې، دی ژمي کې به کې موږ ځان له حج کوو د الله د راضي کولو لپاره. ګڼه به هم کمه شي، موسم به هم برابري کیدی شي، موږ به الله راضي کوو که نه. مشکل څه دی؟ دا طریقه موږ ته پیغمبر نه ده ښوولې د الله د راضي کولو. پوه شوئ که نه؟ الله به راضي کې په هغه طریقه کومه طریقه چې تا ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښوولې ده. الله قرآن کې بیان کړی. او زه چې کله وم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ښوولې نو دې کې قرآن او حدیث دواړه راغلو. ولې؟ ځکه چې دا قرآن هم موږ ته پیغمبر بیان کړی، قرآن هم موږ ته پیغمبر بیان کړی دی، او حدیثونه بیا د هغه خبرې دي چې وضاحت یې بیا د قرآن کړی دی. نو ورسېدې په دې مسله که نه مانځه نه بعد په تندي لاس یې ښوده که هر ذکر ته وې دا نه دي ثابت. او بیا دومره کمزوري دي په دې خپله مسله کې چې کله ورته داسې وګورو نو بیا طریقه بدله کړي. ځکه چې پته چې ما سره په دلیل نشته. لکه اوس که زه د مانځه نه بعد دا وایم السلام علیکم ورحمة الله، الله اکبر، استغفر الله، استغفر، هر ځای کې وې، هر چا په مخ کې وې، اوس کې ما ته پته چې په دې باندې ما سره ټوس دلیل دی. اوس موږ دا حدیث وې صحیح بخاري، صحیح مسلم، امام ابو داود، امام نسائی دې ټول راوړی، ته مطمئن یې په خپل کار. او چې تا قصه کې اورېدلي چې بزرګانو ویلي، بیا ته مطمئن په خپله نه یې. یعنې زه په خپله څو کسانو سره، او دا ګورې زموږ ذمواري ده، بله زما په دې باندې خبره وکړه چې څوک په غلط کار ووایي نه هغه ته به نصیحت کې. او موږ صرف دا دینداري او څو کارونو کې راټینګه کړې ده. کله چې مانځه کې ستا خوا کې څوک داسې کار وکړي نو ته به په طریقه پوه کې چې وروره دې ټیم کې اذکار د پیغمبر نه ثابت دي، هغه یاد کړه، هغه وایه. دا کومه طریقه چې تا وکړه دا دې ځای کې نشته، په دې تا نه څه ځي؟ اجر در الله درکو، کوم کار چې راته الله والا کړی و هغه دې ورسو سر ته، مني نه مني الله پوه شه او دی پوه شه. نو بعضو سره زه مخکې یو څو منځونو کې یو ځای شوی وم، نو چې کله مونځ ختم کړو په دې ځای باندې او دا چرې شروع کړي چې ما به دلاسې وکتو بیا به تندی یې شي وګره داسې، او څوک غوږ وګروي. معنی تا سره دلیل نشته په دې کار باندې. ځکه صرف د یو انسان د کتو سره چې ته تندی ګرې، لکه یو کس ما سره ملاو شو او کیسې میسې کولې د دې چېرې دلیل داسې او د پیغمبر تابعداري او دا او دغه، او بیا سبحان الله په یو ځای کې په لاسنیو کې هغه زما مخې ته راغی تعزیت کې. زه ورنه وتم نو تعزیت کې دعا شتي، خو د لاس اوچتول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي ثابت. ګوره تعبیر غلط نه دی پکار چې دعا نشته، دعا چې تعزیت کې دعا نه کوي نو څه کوي؟ مقام د دعا دی چې ته ورشي مړي لپاره دعا وغواړي، د کور والا لپاره دعا وغواړي. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعزیت کړی دا په ګلاس نه دی اوچت کړی، موږ د هغه تابعداري کوو. نو چې کله زه ورنه وتم هغه تعزیت ته ناست دی، نو په دې کې کسان راننوتو وي دعا به وکړو، لاس به اوچت کړو، داسې به نه وي چې دعا به وکړو، لاس به اوچت کړو.
چې لاس اوچت کړو ما خو لاس نه اوچت کړی، ما دغه شان دعا کوله خو په زوره مې کوله. یا کس باندې ویسي نظر ولګېده پکې ناست و، هغه لاس اوچت کړي و. دې سیاست دی ګوره بره نه. نو چې ما ورته داسې وکتو نو دا بټنې بیا کوله ده دې کې ګوتې والې. نو ډېره دا واضح شو چې ستا سره دلیل نشته. اوس دې څه کوي؟ لاسونه په دې ساتل سیاست دا دی چې دی هم خوشحاله هغه هم خوشحاله. د دین سره زما څه کار نشته. الله او د الله رسول څه وي د هغې سره زما کار نه. موږ خو وروره زمونږ د الله او د الله د رسول د خبرې سره کار دی، که څوک خوشحالېږي او که څوک خفه کېږي. نو دلته تکبیر راغی. اوس غټه مسله دا ده چې دی بل حدیث کې دا دی، دا په صحیح مسلم کې د امام نسائی هم راوړی دی. ثوبان رضی الله عنه وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مانځه نه فارغ شو نو 3 پیرې به استغفار وی، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دلته اشکال لازم. څه اشکال؟ یعنی هغه حدیث کې هم دا دی چې مونځ به ختم شو ما به تکبیر باندې خبره وپېژنده. دلته څه وایي؟ استغفر الله به وي. نو د علماو منځ کې اختلاف راغلی. یو قول د علماو دا دی او دا د سعودي عرب د علماو هم دا قول دی د ټولو. او دلته چې د منځه دپاره جومات کې کم اذکار لګېدلی کوم شروع د استغفر الله نه کېږي، هغه قول دا دی چې شروع به د استغفر الله نه کې. ها نو که ته ورته دا بل حدیث بیان کړي چې دا خو په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی او دا د غټو علماو محققینو قول دی، هغوی یو جداشتي خو د تکبیر نه مراد د الله لویي بیانول دي. اوس دا دواړه حدیثونه دي نو موږ دا حدیث کې خو یو غزارلی نه شو. نو موږ به داسې کار وکړو چې د تکبیر معنی به وکړو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مانځه ختمېده به ما پېژندل په دې چې د الله لویي به بیان شوه. تکبیر د الله لویي ته وایي کنه. ښه نو د الله لویي به یې څنګه کوله؟ استغفر الله به یې وکړي. خیال دی که نه؟ نو دا وایي د الله لویي هم ده او ذکر هم وشو استغفر الله. ځکه چې ته چې کله د الله نه بخښنه غواړې خو د الله لویي بیانوې که نه. الله لوی ګڼي نو ځکه خو دې بخښنه غواړي. دا د دوی قول دی او څوک یې ملامته کولی نه شي ځکه چې توجیه ولکه برابر کوي او دلایل ټول مني، خو د حدیثونو جمع کولو دپاره هغوی دا خبره کوي. او د نورو علماو یعنې د امت ډېرو علماو دا قول. بل طرف ته د امت د نورو علماو که د محققینو دا قول دی چې الله اکبر به وي. تکبیر الله اکبر ته وایي. بیا به ووایي استغفر الله استغفر الله استغفر. او چې دې قول ته سوچ وکړې نو دې کې خبره ډېره داسې یعنې پټه نه ده، ښکاره ده قشان ده. یعنې تکبیر د الله لویۍ ته وایي. تکبیر یو سړی یره ما تکبیر ووایي او یره په منځه چې ودرېږي او کله تکبیر ووایي که نه نو تکبیر څه مطلب وي؟ الله اکبر. او حدیثونو کې هم بعضو کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله مونځ شروع کوو نو د تکبیر نه به یې شروع کوو. نو که اوس مونږ هلته ووایو چې د الله د لویۍ نه به یې شروع کوو نو بیا خو شروع استغفر الله د الله لویي ووایي که نه. لویي د الله بیان کړه که نه. یو سړی وایي سبحان الله الله خو یاد کړو که نه نو بیا به خبره ګډوډه شي. نو تکبیر نه هلته مراد څه شی دی؟ الله اکبر. نو دلته هم تکبیر نه مراد الله اکبر اخسته به ډېر غوره. او زما خپل ځاني والعلم عند الله په دې زړه مطمئن دی الحمدلله چې الله اکبر به ووایي بیا به استغفر الله. نو دې ځای کې حدیثونه به راجمع شو که. ښه اوس دلته بله مسله ده. یو سړی وایي چې د بل حدیث کې خو ثوبان وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله د مانځه نه سلام وګرځو نو دا ذکر به وي. نو د دې نه خو دا واضح کېږي چې په دې سلام پسې به یې جوخ وي او ته وایې الله اکبر ووایه او بیا سلام استغفر الله ووایه.
او هغه نور علما وایي چې تکبیر هم وشو استغفر الله هم وشو نو ته استغفر الله نه شروع وکړه. دا سوال کیدی شي که نه شي کیدی؟ زه در دې جواب در کوم ډېر ښایسته هغه ده. زه اوس تاسو ته دا ووایم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د مانځه نه بعد 33 پیرې سبحان الله وي، 33 پیرې الحمدلله وي، 34 پیرې الله اکبر وي. کله به وي؟ سلام ګرځول نه بعد. خیال هم دی که نه؟ کله به وي؟ نو بیا خو ته به دې کې ما سره جګړه کوي چې سلام ګرځول نه بعد خو ته وایي چې 33 پیرې سبحان الله ویل دي، او بل طرف ته حدیث کې چې استغفر الله وایي، او بل کې الله اکبر. پوه شوې که نه؟ مطلب دا نه دی چې د مانځه نه بعد یعنې متصل، مانځه نه بعد یعنې دا د مانځه نه بعد اذکارو کې راځي. اوس ذهن هم کولاو شو؟ ستاسو ذهن ته خو دغه اشکال راغلی نه، خو ما راته در پیدا کړو چې داسې سوچ زړه ته راتلی شي چې یاره صحابي خو وایي چې د مانځه چې سلام به یې وګرځو دا به یې وي استغفر الله. نو څنګه موږ الله اکبر ووایو بیا استغفر الله وایو؟ نو جواب د هغې دا وشو چې سلام ګرځولو نه بعد معنی دا نه دی چې متصل به هر ذکر وي. ځکه چې اوس را به شي روایتونه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سلام ګرځولو نه بعد دا وایي اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. نو دا به ته به دغه ذکر وي، سلام ګرځول پسې متصل به نه، دا خپل ځای دی را به شي. ورسېدی به که نه؟ نو طریقه څه شوه؟ الله اکبر به ووایي، بیا به استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بله مسله ډېره اهمه، ډېره اهمه او زموږ نه پاتې شوې ده د مذهب پرستۍ د لاسه او د ملا پرستۍ د لاسه، او هغه دا سنت طریقه دا ده چې مانځه نه بعد دا ذکر به لږ په اوچت اواز وایي. دلیل پې څه دی؟ دا تکبیر چې هغه شاته اوري دا په پټه دی که په زوره دی؟ په زوره دی. دې باره کې نور هم دلایل شته، خو دلته هسې دا مسله راله مخې ته. نو سنت طریقه دا ده چې دا ذکر به په زوره وي. ښه په زوره دا مطلب نه چې چغې وه، داسې معمولي اواز پې اوچت که او بیا ټول جومات اواز دغه پکې جوړ شي شور. که د عربو جوماتونو کې چې مونځو کې سلام وګرځي ټول اذکار وایي، یا د سلفیانو په جومات کې چې مونځو کې او سلام وګرځي ټول اذکار وایي. او دا سنت طریقه ده، دا سنت طریقه ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. دلیل پې دغه حدیث دی که چې عبدالله بن عباس د جومات په اخري برخه کې الله اکبر اوري. معنی دا چې صحابه کرامو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ذکر په زوره ویلی. دې باره کې داسې حدیث هم شته چې د مانځه نه بعد به د ذکر په جهر سره ذکر ویل وي. دا عبدالله بن عباس دا خبره کړې ده، د هغه روایت هم دغه دی چې د مانځه نه بعد دا ذکر په جهر سره کول کان علی زمن رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې. ورسېدی به که نه؟ نو څو اذکار شو؟ دوه، الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الله اکبر دی ولې ووایي؟ هسې حکمت یا مناسبت، یعنې مونځ تا ختم کو، الله ته دې پکې سجدې ولګولې، الله ته دې رکوع وکړه، الله ته ټیټ شو. ولې؟ الله لوی دی. الله اکبر. استغفر الله دې ولې ووایي؟ که څه کمی شوی نو چې هغه الله معاف کړي.